پاکستان کې افغان بندیان په ډېر بد وضعیت کې شپې او ورځې تېروو. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ کو چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو د داسې نورو ډېرو تازه پر وخت دقیقو خبرونو او مطالبو لپاره در سره زموږ پښتو نیوز یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. هغه افغان کډوال چې د پاکستان په زندانونو کې دي وایي په ډېره بد وضعیت کې شپې او ورځې تېروي. دوی له سرپرست حکومته غواړي چې وضعیت ته یې رسیدنه وکړي او د پاکستان له بندخونو یې آزاد کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د سرپرست حکومت کونسل وایي د پاکستان حکومت باید نیول شوي افغانان ژر تر ژره خوشي کړي. د کډوالو د حقونو ځینې فعالان بیا په دې باور دي چې افغان کډوال په نورو هیوادونو کې له جدي ننګونو سره مخ دي. ورته مهال د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي د کابل او تهران ترمنځ دا شوي هوکړې له مخې تر دې دمه د ایران له زندانونو څخه څه باندې 1000 تن افغان کډوال آزاد شوي دي او هیواد ته رالېږدول شوي دي. بلخوا زرداري وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان له دوامداره اقتصاد ملاتړ وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداري پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره د رغم د اړیکې وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په غونډه کې وویل نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د یو باثباته اقتصاد له رامنځته کېدو سره مرسته وکړي او په دغه هیواد کې د بشري ناورین مخه ونیسي. هغه خبرداری ورکړه چې په دې حساس پړاو کې د افغانستان د 40 میلیونو وګړو پرېښودل به د ناتصور وړ پایلو لامل شي. زرداري په دې غونډه کې د خپلو خبرو په ترڅ کې هیله څرګنده کړه چې د سرپرست حکومت چارواکي به د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته غاړه کېږدي.